الرجيم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. شپاړسمه پارا سورة طه 80 نمبر آیت تے 80 نمبر واقعہ د موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیانېدله مخکې آیاتونو کې ذکر شو چې الله رب العالمین موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته سره د بنی اسرائیلو نجات ورکو فبحر قلزم باندې صحیح سلامت پورې باسل او هغوی پسې چې کوم دشمن را روانو فرعون هغه الله رب العالمین هم په دغې بحر قلزم کې سره د خپل جنود د لښکره هلاک کو. اوس دی آیت کې الله رب العالمین په بنی اسرائیل باندې درې انعامات دی آیت کې ذکر کړي او دا درې واڼه ډېر عظیم انعامات دي چې الله رب العالمین په دوی باندې کړي دي. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو قد انجیناکم من عدوکم دا اولنې نعمت الله ذکر کوي یقینا نجات درکړې ما تاسو ته من عدوکم د دشمن ستاسو نه او یقینا چې دا ډېر لوی نعمت دی چې یو قوم پسې لوی ظالم او سرکش انسان سره د لښکر ورپسې او هغه ډېر مي او زورور مي او د داسې دشمن نه دی الله بچو ساتي نو دا لوی نعمت دی. نو الله وی بنی اسرائیل په تاسو باندې مالوی نعمتو کو چې ستاسو چې کوم دشمنو فرعون او د هغه لښکر د هغې نه مې دله نجات درکو. دویم نعمت وواعدناکم او وعده کړی مونږ تاسو سره جانب الطور الایمن جانب الطور الایمن په طرف د تور خي طرف ته. ګوره یو خو مخکې یو وعده ذکر شوه چې الله رب العالمین کله راته نو رڼای ولیدله موسی علیه السلام چې کله راته نو رڼای ولیدله نو هغه رڼا هم د تور غر خي جانب ته وه. نو موسی علیه السلام هلته ورغلی اولنۍ د وحي خبرې ورسره الله رب العالمین وکړي. د دې وعدې نه مراد دا دی دا هم د تور غر خي جانب ته دی. دا هغه وعده وه چې الله رب العالمین د موسی علیه السلام سره کړې وه چې راشه زه تاله مستقل کتاب در کوم او هغه کوم کتاب و هغه تورات. او اصل کې موسی علیه السلام د الله نه دعا کړې وه چې یا الله ما له یو داسې مستقل کتاب راکا چې زه اوس دې بني اسرائیلو ته پړاوم. نو الله وی
دا مې د باندې دویم نعمت ورکو چې تاسو ته مې کتاب درکو. وواعدناکم وعده مې کړې و تاسو جانب الطور الایمن په طرف د تور خي طرف. دریم ونزلنا علیکم المن والسلوى او را لیږلي مې په تاسو باندې من ترنجبین والسلوى او مړازان. مخکې سورة البقره کې دا وضاحت تیر شوی. کله چې دوی په دې بحر قلزم باندې پورې وتل یو میدانو میدانی تی ورته وي قلاو میدانو الته دا خلکو اوسېدل. یو خو هلته د نور نه د بچاو دپاره ورباندې الله رب العالمین وزوللنا علیکم الغمام وریځې ورباندې هم راوستې وي سوری به ورباندې. په دغه میدانی تی کې الله رب العالمین په دې بني اسرائیلو باندې به تیار خوراک به وله راتو. من ترنجبین او سلوا مړزان چې دا به ځان رانیول او پخول به او بیا به خوړل. لیکن الله رب العالمین په دوی یو پابندي لګولې وه چې دا مړزان او دا ترنجبین هوشته دی وګورئ د دې دپاره څه شرطونه دي د دې به خیال ساتئ. اول ورته دا ویلو کلو خورئ من طیبات د هغه پاک حلال ما هغه رزقناکم چې موږ درکړی تاسو. ځکه دا د الله د طرفه نو د الله د طرفه رزق چې کوم نو هغه صحیح پاک وي او حلال وي. خو شرط به ورسره دی چې ولا تطغوا فیه سرکشي به نه کوئ تاسو په دې کې. طغیان معنی دا ده یو طغیان سرکشي دې ته وي چې الله دله روزي درکړي او تی شکر ادا نه کړي. دې وجې نه کله چې دې روټۍ وخوړه نو روټۍ نه پس وایه الحمدلله. نو دا د شکر کلمات دي. دا تا د الله شکر ادا که الله به دله رزق نورم فراخه کړي. دویم طغیان مطلب دا دی مخکې تیر شوي چې الله رب العالمین دی بني اسرائیلو ته ویلي چې دا ترنجبین او دا مړزان خورئ خو ذخیره اندوزي به پکې نه کوئ. دا به نه کوئ چې یاره سبا به بییو که نه ورېږه ځان دپاره جمع کو. دا به نه کوئ. لیکن دوی اقه طغیان وکړو د ځان دپاره به جمع کول چې سبا به یې راواغستل هغه به استسقا شوي. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي که دی بني اسرائیلو د الله دا قانون نه وی مات کړی دا ذخیره اندوزي نه وی کړی نو اوس به موږ غوښې خودی خدا به نسخه کېدی. خو دوی چونکې د الله دا قانون مات که ذخیره اندوزي شروع کړه نو هغه به ایسته به اسخا شوي. نو ولا تطغوا فیه دغه معنی ده چې سرکشي به نه کوئ په دې کې. که چېرته وم که دا کار نو یاد ساتئ فیحل علیکم غضبی نو نازل بشي په تاسو باندې غضب زما. الله ورته زما غضب به در باندې راشي. او ومن یحلل علیه غضبی او هغه څوک چې په هغه باندې نازل شي غضب زما فقد هوانو یقینا دی هلاک شو. ځکه د الله غضب ته څوک ټینګېدی شي هغه هو عذاب نو هغه انسان بیا په دې سره هلاکیږي. یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام قد انجیناکم یقینا نجات در کړو مونږ تاسو ته من عدوکم د دشمن ستاسو نه وواعدناکم او وعده کړو مونږ تاسو جانب الطور الایمن د تور غرخی جانب طرف ته ونزلنا علیکم المن والسلوى او را لیږلیو مونږ په تاسو باندې ترنجبین او مړزان. مونږ وی تاسو ته کلو خورئ من طیبات د هغه پاک حلال نه ما رزقناکم چې درکړي دي مونږ تاسو ته. ولا تطغوا فیه او سرکشي مه کوئ په دې کې فیحل علیکم غضبی نو نازل بشي په تاسو باندې غضب زما. او یاد ساتئ ومن یحلل علیه غضبی او هغه څوک چې په هغه باندې نازل شو غضب زما فقد هوانو یقینا هلاک شو. او دې بل آیت کې الله رب العالمین بشارت او زیر ذکر کوي چې چا کې سلور کارونه راشي الله وی زه ورته ګناه معاف کوم. موږ او تاسو هم ډېر ګناهګار او په دې سلورو خبرو چې څوک عمل کوي او د هر قسمه ګناه کړي نو الله ورته هغه ګناه سکی او ورته معاف کوي. وإني لغفار ور ډیر په تاکید سره الله وی
وإني لغفار یقینا زبخن کونکې ما لمن اغه چاته تابه چې توبه ویستله. اول شرط دا دی په څلورو کې اولنۍ خبره دا ده چې د ګناه نه به سړی څه وباسي؟ توبه. د توبې به خپل شرطونه دي. یو شرط دا دی چې هغه کار به بالکل پرېږدي. یو ځای کې تا نه ګناه کېږي که نه هغه علاقه به بیا پرېږدي، هغه ځای ته به بالکل نه ورځي. دا یو شرط. دویم شرط دا دی په زړه کې به ورباندې ته برپور پیمانې په دې خپل کار باندې، دا نه چې په خوله وی توبه او زړه کې دي چې سبا به بیا که خیر دي ځای ته ځم، دا توبې الله نه قبلوي. دریم شرط ولا دا دی چې په دې خوله باندې به ورسره به استغفار هم وي. نو کله چې په دې شرطونو سره دې توبه ویسته الله به درته ګناه څه کي؟ معاف پکې درته ګناه. وآمنوا ایمان راوړو، وعمل صالحا او دریم نیک عمل وکړو په تابعدارۍ د پیغمبر. څلورم ثم اهتدی بیا کلک شو په دغه دین باندې. نو دا څلور خبرې شو. څوک چې توبه وباسي او ایمان کاملی پکې او هر عمل د نبی په طریقه برابر او بیا په دغه دین باندې دی ثم اهتدی کلک ولاړ ټینګ. ما الله وی و انی لغفار، داسې خلکو د زه څه کومه؟ بخنه کوم. وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. د دې زینا 98 آیت پوری د شپږم مقام د دې واقعي ذکر کی، پنځم ختم شو. په دې مقام کې بس ذکر کړي. نو په دې مقام کې به یو دا خبره ذکر کیږي چې موسی علیه السلام بنی اسرائیل ته سخت غصه کړې ده، دوی نه یو سخت غلطي شوې ده، او بیا خپل ورور هارون علیه السلام ته هم غصه کړي، او بیا چا چې دا د شرک بنیادی خو سامری هغه ته هم سخو موسی علیه السلام ورته غصه شوې دي. نو په دې مقام کې تر 98 نمبر آیت پوری دا خبره وبګي ذکر کیږي. بیا موسی علیہ السلام د شرک رد کړي دی او توحید طرف ته پکې دعوت ور کړي. اوس دی اولنی درې آیاتونو کې الله رب العالمین اصل کې موسی علیہ السلام ته ویلو مخکې دې تفصیل ذکر شوی دی چې الله رب العالمین موسی علیہ السلام ته ویلو چې راشه او زه بدل صدر کما کتاب بدل درکم. په سورۃ الاعراف کې تیر شوی چې 100 شپې به تیرې 30 ورسو خلص ورسه نورم دي سلوي خورځي چيله بدل ته وباسي. نو سلوي خورځي به تیرې، نو سلوي خورځي چې تیرې کړي بیا ول الله سور کړي دي کتاب. موسی علیہ السلام د الله رب العالمین ټیم مقرر کړو چې په پلان کې وخت برازي، هغه د خپل ټیم نه مخ کې رسیدلې دلته. نو الله رب العالمین ته دوه تپوسونه کوي او موسی علیہ السلام ولدی بل آیت کې بیا داغي جوابونه ورکړي. اول وما اعجلک او سشرا واستلت په جلدی سران قومک د قوم خپل یا موسی چې ورسید الله ورته ولی دومره زر علی لا ټیم خو دی باقی وکنه ته ډیر په جلدی سره ونه رسیدي د قوم نه مخ کې. دیس یو زمینی تپوس دویم دا د مفسرین وی چې دا تپوس هم تو چې ته خودمره په جلته را قوم دې په حالت کې پرې خودو قوم ته په حالت کې پرې چې ته دومره زر علی. موسی علیہ السلام ولا جواب ورکړي. قال اویل ورته موسی علیہ السلام هم اولائی دوی دغه دی علی اثری په قدمونو زما پس را روان دي. الله ورته وی کنه قوم دې په حال پرې خود د دې دا مطلب نه دی چې هغه پس شاته را روانو تور غر ترا خوشو، نه مطلب دا دی چې هغه زما په قدمونو را روان دي، یعنی ما په دین باندې هغه پرې خود کم دین چې ورته ما بیان کړو بس په حق باندې هغه یلتا ما پرې خود لو زتر علم تورات دو هغه استلو د پاره. وس الله ته تپوس کړو کنه دومره په جلتۍ ولې رالی، نو دا غي جواب ورکړي. وعجلت الیک او زر اغل مزتا تا
رب ای رب لترضا دې د پاره چې ته زمانه رضا شي په جلتۍ ذکر عالم چې ته زمانه څه شي رضا شي. ګوره دې نه مفسرینو استدلال کړی دی چې څنګه موسی علیه صلوات و سلام د الله لقا ملاقات ته او د هغه خبرو ته خوشحالیږي او د وخت نه مخکې راځي دقه رنګ موږ او تاسو چې د مانځه ته حاضري وکړو دا د الله سره خبرې کول دي دا د الله سره خبرې دي که نه. نو دې نه دا معلومه شوه چې څوک د الله سره د خبرو کولو شوقي او مینه محبتي نو دی به مانځله د ټیم نه مخکې به ځان رارسوي. او زمونږ ستاسو څه حالي 1 رکعت 2 رکعته 3 رکعته دا رانه تیر شوي او خپې کشو کشه کشه کوو را روانو هلته بمبو ځای کې ګپې شپې لګو نو 1 رکعت هلته لاړ شي چې بیا دلته چپړو ځای کې ودرېږو ګپې لګو 2 رکعت رانه ده بیا چې دلته راشي څادر واده رسموي 3 رکعت دې کې لاړ شي نو چې بیا د ځان نه څادر تاوی نو بس بیا قیدې ته ملا صاحب رسېدلي. دا زمونږ استاسو د الله سره هغه ملاقات او خبرې تاسې نه دي کول پکار. دا آیت دلیل دی چې الله رب العالمین په دې ډېر سخت ګوره خوشحالیږي چې سړی منزله وختي راځي ځکه دا د الله سره خبرې دي که نه وختي راتګ پکار دی. 2 رکعاته سړی نفل وکړي تحیت المسجد وکړي ډېر لوی اجر ثواب په ملاویږي. موسی علیه السلام ورته وایي چې یا الله قوم خو مې په خپل دین پرېښود او په جلتۍ ځکه رالمه چې ته رانه خوشحاله شي. ګوره زمونږ د نبي شان ډېر اوچت دی. موسی علیه السلام الله ته وایي ځکه زه رالم چې ته رانه څه شي خوشحاله شي. او زمونږ نبي ته الله وایي په دې سورة الضحا کې ولسوف یعطیک ربک فترضى. الله وایي نبی علیه السلام ته الله وایي چې ای پیغمبره دومره څه به دله درکمه چې ته په رضا شي او ته په خوشحاله شي. زمونږ نبي ته الله وایي چې ته مانه خوشحاله شي او موسی علیه السلام الله ته سوی په جلتۍ رالم چې ته رانه خوشحاله شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان ډېر اوچت دی. وما اعجلک عن قومک یا موسی او څه شي په جلتۍ راوستلې ته د قوم خپل نه موسی. قال اویل ورته موسی علیه السلام هم دوی اولائی دغه دی علی اثری فقدمونو زما پسې را روان دي وعجلت الیک او زه په جلتۍ رالم تا ته رب ای رب لترضا دې دپاره چې ته رانه رضا شي. الله رب العالمین ورته وایي چې موسی ته خو دلته راغلی خو قوم دې په فتنه کې واقع شو. نو دا خبره ورته وکړه. قال اویل ورته الله تعالی فإنا قد فتنا قومک یقینا امتحان وکمونگا په قوم ستا باندې من بعد کا رستو دراتللو ستانه ته چې څنګه رالو کوهي تور ته نو قوم باندې دې موږ امتحان وکړو. امتحان څنګه وأضلهم السامري او گمراه کا هغې لره سامري. ته خو دلته راغلی خو هلته یو کس دی سامري و هغه په شرک یې اخته که دا قوم ته خو 40 شپې دلته تېرولې که نه. سامري څوک نو دا اصل کې مفسرینو ذکر کړي دا سامرا دا په مصر کې هغه وخت کې یو کلی و په هغې کې دا کس اوسېده نو ځکه دته ویلی کېږي سامري دا کلی د نسبت په وجه باندې. دې صحیح خبره وای دا ده چې دې مسل کې بني اسرائیلی و د فرعون خلکو ته به څه ویلي قبطیان او د موسی علیه السلام قوم ته به ویلي بني اسرائیلی. نو دیم اصل کې بني اسرائیلی و په دې موسی علیه السلام ایمان ناوړی خو ایمان د منافقت و صحیح ایمان نه و په دې وجه باندې په دې مسلمانانو کې د ځان رادن نه کړی. نو دغه سامري چې موسی علیه السلام هلته لاړی نو د موقع کتله نو بس دلته دا خلک واپس په کفر او شرکي اخته کړو. نو په څه طریقه باندې اخته کړو نو د رکوع پورې د آیاتونو کې باس را روان دی. فرجع موسی الی قومه غضبان آسفا نو واپس لاړو موسی علیه السلام قوم خپل ته غضبان غصه آسفا غمجن. الله چې ورته څنګه دا خبره وکړه بس موسی علیه السلام را روان شو. سورة الاعراف کې تیر شوي تورات ورسره و هغه هم ډېر په جلتۍ باندې کېښودو تورات هم کېښود او رالی او غضبان ډېر سخت غصه خو په دې باندې و
ځکه چې دا د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام شان چې هغوی بد کار چرته نشي برداشت کولی او بیا شرک نبی چرته برداشت کوي چې امت ته په شرک کې اخته شي نو څه غوسه و په دې باندې او اسفه غمجن په دې باندې چې په دې قوم ما څومره خواري کړې وه څومره خواري مې په وکړه د فرعون نه الله خلاص کړل بحر قلزم باندې صحیح سلامت راپورې وتل من او سلوات رنجبیل او مړزان خوري او هغې نه پس هم دومره ناشکره شو چې بیا په شرک کې څه شو اخته شو نو واقعي په دې سړی غمجن کېږي که نه چې ته په شاګردانو باندې محنت وکړي ځان ورسه وکړې او هغه واپس لاړ شي د هغه دین د لارې نه واوړي نو سړی په دې سخت خفه کېږي نو موسی علیه الصلاۃ والسلام اسفه غمجن شو بیا موسی علیه الصلاۃ والسلام اول د قوم سره خبرې کړي وروستو راځي د هارون علیه السلام سره کوي او بیا د دې سامري سره هم کړي اول د قوم سره خبرې کوي قال اویل موسی علیه السلام یا قوم ای قوم زما علم یعدکم ربکم آیا وعده نه ده کړې تاسو سره رب ستاسو وعدا حسنا وعده ښایسته ورته تاسو سره ستاسو رب ګوره څومره ښایسته وعده کړې وه او وعده دا مخکې چې کومه تېره شو و انی لغفار الله وی که چا توبه ویسته د کفر او شرک نه ایمان یې راوړو عمل صالح وکړو بیا په دین شو نو زه به دله جنت ورکړم نو ورته ویل ګوره تاسو سره ستاسو رب وعدا حسنه نه ده کړې ښایسته وعده بل افتوال علیکم العهد آیا اوږده شوې ده په تاسو باندې وعده یعنی ما صرف هلته 40 ورځې شپې تېرې کړي نو دا واده دومره اوږده شوه په تاسو باندې چې تاسو ټینګ نه شوې او واپس دغه ته واوښتې شرک ته لاړ دا 40 شپې ورځې تاسو نه شوې ټینګېدلې د دې دا معنی ده دریم ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم یا اراده وکړه تاسو ان یحل چې نازل شي په تاسو باندې غضب من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه ورته وي ستاسو دا اراده ده که نه چې الله در باندې څه راولي غضب ځکه دا شرک کړی دی فاخلفتم موعدي نو تاسو خلاف وکړه د وعدې زما چې کله ورته موسی علیه السلام دا خبرې وکړي دې قوم ولا اوس جواب ورکوي دا بني اسرائیلیان دوی ورته وایي چې موسی نه را باندې ستا وعده اوږده شوې ده نه موږ د الله د عذاب اراده کړې چې الله دې په موږ عذاب راولي خو یوه درېیمه خبره را سره وشو هغه دا چې هغه موږ مجبوره شوي دې وخت کې او مجبوري ورته خپله پیش کوي چې موږ چې دا کار کړی دی نو په خپل اختیار هم نه دی کړی دا موږ سامري دوکه کړي د آیت کې ذکر کېږي سامري څه چلو کو سامري چې کوم ما درته ویلې د خو داسې منافقانه شان ایمانو دی په دوی کې ډېر لوی پیر او مولا به ګڼلی کېده نو مخکې تیر شوي هم دي چې کله دوی د مصر نه راوتل هجرت یې کو نو دی بني اسرائیلو دی فرعونیانو ته ویلي د دوی زنانو ته چې تاسو موږ له دا کالي راکړئ خپل دا ګاڼه سره زر دا کالی را لراکړئ او موږ ودونو له ځو بیا به درته واپس کو او دا زنانه اوس هم داسې کوي که نه د کمې چې کالی نه یو واده له ځي نو سیلي خو برابروي نو د بلې نه یې راوالي دا څه کې د خپو پیزار هم یوه د بلې نه رالي وایي خورې دې کې پلانکي واده کې لیدلی شوي مته دا بل لکه چې دا په خپو کمه نو دوی ته کالی را واغستل نو هغه چې دوی کله رالو کالی ورسره و موسی علیه السلام خو کوه تور ته تللی دی دې سامري ورته اوس څه عجیبه چل ورته جوړی سامري ورته ویلي چې تاسو ته پته شته دا کالی چې تاسو راوړي دا خو پردي دي که نه دا خو حرام دي د دې استعمالول ستاسو دپاره خو ویلې څه چل وکړو ویلې داسې چل به وکړو دا به ایسته وسیزو اور به په بل کو ایسته به ختم کو وبې سیزو نو بس چې دا خبرې ورته وکړه ویلې بیا به ستاسو غاړې په دې باندې خلاصې شي بس هغوی ورته ویلې ټیک د دوکه را دوکه یې کړه نو سامري څه چلو که د اول خپل څه کالي مالي ورسره و هغه اول دې اور ته ورغوزار کړه فقذفناها القى السامري بیا دوی ته ویلې چې شابه تاسو هم دې اور ته ورولئ چې کالي اور ته ورغوزار کړه بس هغوی ته ویلې زه ستاسو توبه بس قبوله شوه دغه ګناه نه اوس تاسو
خلاص شوې پردی حق درته معاف شو مولا له خو چل ورځي که نه چې کسان لاړو د سره خپل شاګردان ناستو هغوی ته ویلې شا به دا شی راغونډ کوي نو خو یې ایلي کړي وو نو د هغې نه یې سخی جوړ کړو د سخي شکل د غوا بچی نه عجلا د سخي شکل یې ته جوړ کړو جسدن چې د سخي یوه جوسه یې ته جوړه کړه څنګه جوسه وه لهو خوار هغې لره اوازونه وو اوس هم دا پاکستانیان ډېر داسې شیزونه جوړوي که نه چې پوکې ورکوي نو هغه څه کوي اواز کوي د پکې سپرنګ وغیره هر څه به پکې لګولي داسې سخی نه وګوره کوم چې د غوا بچی او د غوښې نه جوړي دا نه و خو د سخي شکل نو هغې کې چې به هوا راتلله داسې چلېده به نو په بل طرف چې به وته نو دی به لکه د غوا د بچي اوازونه کول نو بني اسرائیلو ته یې ویلې چې هذا الهکم و اله موسی موسی علیه السلام تللی چې زه د رب سره ملاقات کوم اله خدا دی دلته راغلی دی ستاسو اله هم دا دی او د موسی علیه السلام اله هم دا دی او ده ته بندګي شروع کوي فنسیه او موسی علیه السلام خپل اله هېر کړی دی نو هلته کوه طور غر لی ځان رسول نو په دې طریقه باندې دوی په څه کې اخته کړو په دې شرک کې دوی اخته کړو قالو ویل ورته دوی ما اخلفنا خلاف نه دی کړی مونږ موعدکه د وعدې ستا بملکنا په اختیار خپل سره ولکن لیکن مونږ حملنا بوج پورته کړی دی اوزارن د ګناهونو من زینت القوم د کالی د قوم د فرعون فقذفناها پس اغرزول مونږ هغې لره په اور کې فکذالک پس دغه رنګ القى السامري اغرزول خپل کالی سامري په اور کې فاخرج لهم پس جوړ کړو د دغه دوی لره عجلا سخی جسدا جوسه ولو هغې لره خوار اواز فقالوا ویل دوی هذا الهکم دا اله ستاسو دی و اله موسی و اله د موسی دی فنسیا پس د هر کړی دی اوس الله رب العالمین دی آیت کې ورباندې رد کوي چې دا څنګه اله جوړې دی شي افلا يرون يدوی نه پوهیږي الله يرجو الیهم چې دا سخی دوی ته نشي ګرځولی قولا جواب الله که دوی څه خبره وکړي اوله جواب نشي ورکولی نو دا څنګه اله دی ولا يملك لهم ضرا ولا نفع او اختیار نه لري دوی د فاره د ضرر ولا نفع او نه د فیدی یا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام قد انجیناکم یقینا نجات درکړې موږ تاسو ته من عدوکم د دشمن ستاسو نه وواعدناکم جانب الطور الایمن او وعده کړې موږ تاسو سره د تور خي طرف ته ونزلنا علیکم المن والسلوى او را لیږلیو موږ په تاسو باندې ترنجبین او مړزان ویل درته موږ کلو خورئ من طیبات د هغه پاک حلال نه ما رزقناکم چې رزق درکړی موږ تاسو ته ولا تطغوا فیه سرکشي مه کوئ په دې کې فیحل علیکم غضبی نو نازل بشي په تاسو باندې غضب زما ومن یحلل او هغه څوک چې نازل شو په هغه باندې غضبي غضب زما فقد هوا نو یقینا هلاک شو و انی لغفار یقینا زبخون کیم لمن د هغه چا د پاره تابه چې توبه ویستله و آمنو ایمان راوړه و عمل صالحا او نیک عمل وکړه ثم اهتدی بیا کلک شو په دین باندې وما آجلک او څه شي په جلتۍ کې راوستلې تعالی ران قومک د قوم خپل نه یا موسی موسی قال اویل ورته موسی علیه السلام هم اولائی دوی دغه دی علی اثری په قدمونو زما پسې روان دي وعجلت الیک رب لترضى او په جلتۍ سره رالم تا ته ای رب دې دپاره چې ته رضا شي قال اویل ورته الله تعالی فإنا قد فتنا قومک من بعدک یقینا امتحان کیا چولی دی من قوم ستا رستو ستانه وادولهم السامری او گمراه کړي دي دوی لره سامری فرجع موسی نو واپس لاړو موسی علیہ السلام الى قومه قوم خپل ته غضبان غصه اسفا غمجن قال ویل یا قوم ای قوم زما علم یعدکم یا وعده نه کړي تاسو سره ربکم رب تاسو وعدا حسنا وعده خستا افتوال آیا اگد شوی دا علیکم العهد پتا سبانی وعدا ام اردتم یا اراده وکړه تاسو ان یحل چې نازل شي علیکم پتا سبانی غضب من ربکم غضب د طرف د رب تاسو نه
فاخلفتم موعدین تاسو خلاف کو د وعده زما قالوا ویل ورته قوم ما اخلفنا خلاف نه دې کړې مونږه موعدک د وعده ستا بملکنا په اختیار خپل سره ولكن لا حملنا لیکن من پورته کړې دي اوزارن گناهونه من زینت القوم د کالو د قوم د فرعون فقذفناها پس اغرزول من اغیل را پور کی فکذالک نو دغرنگ القى السامری اغرزول سامری فاخرج لهم نجوڑ کدوی لرا عجلا سخی جسدا جس ولو اغیل را خوار آوازو فقالوا ویلدوی هذا الہکم دا الہ ستاسو دے و الہ موسی و الہ د موسی دے فنسیا فزدهر کړي دے افلا يرون يدوی نپویږي الله يرجع الیهم قولا داس خیدوی ته نشي ګرځولې جواب ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا او اختیار نه لري دوی لره د ضرر او نه د فایده